برېښنا په اونۍ کې د کاسا زر پروژې چارو چټکتیا د سیمه ییزو ګډو همکاریو ستره پروژه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر په مشرۍ لوړپوړي پلاوي تاجکستان دوشنبه کې د کاسا زر پروژې په اړه جوړې شوې ناسته کې د ګډون په مخه د هیواد ته سفر وکړ. توافقنامه مشترک در مورد تسریع روند کار پروژه کاسا 1000 بین رهبری افغانستان برشنا شرکت و وزیران انرژی برق قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان به منظور تسریع در روند کار پروژه کاسا 1000 تصمیم ها گرفته شد و توافقنامه های به امضا رسید که بر اساس آن کار باقی مانده این پروژه بزرگ تسریع خواهد شد. د تاجکستان انرژي وزیر سره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په مشرۍ تللي پلاوي ګډه لیدنه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر او ورسره مل پلاوي د تاجکستان هیواد انرژي له وزیر ښاغلي دلیر جمعه سره لیدنه وکړه. لیدنه کې د کاسا زر پروژې ترڅنګ د برېښنا انرژي لیږد او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برق طی یک نشست با دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی افغانستان برشنا شرکت، زمره کامگار رئیس شرکت کام انرژی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ابراز علاقه کرد و در این راستا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. د برېښنا عصري ټکنالوژي اسانتیاو او سمارټ میټرینګ برخه کې پنګونې ته د چینایي کمپنۍ لیوالتیا. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینر صفی الله احمدزی او د چین هیواد سینچیانګ الکتریک ګروپ برېښنايي توکو تولید کمپنۍ مسؤلینو سره ګډه ناسته کې د عصري ټکنالوژي او سمارټ میټرینګ په اړه خبرې وکړې.